یا بل ورځ د چا واده و ما چې هلکه دا سړی خو سودخور و روټۍ ته یې تلی وې جی سود مو دې په تندر و خدای راستي چې دا پتونونه و پکې د چرګان او ما وی چې دا زه وایم چې وشرمېدلو نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم وی دغې ته ټینګېده ګران دي داسې به وکړي مجمع مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحبه دې خوا کې ورسره زیړې وریجین دي او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تاله راوړه خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې دا لږ زیات وګی دی ته دلته کېده مړه اب بیا دغه لږ ډېر وګی دی بېګانې وګی دی نه ټکې خدا تو بیا کې نو جومات له څله راغلی هسې په ټونګو باندې خدای دوکه کوي مونږ غر کیو غرق عزیزانو اوس طلاق ټکې مونږ څه پېژنو د دې پښتنو ښځې ملا چېرته بچ پاتې دي خبرې د پاسه زه به طلاقي یم سهار را روانم کور سره دوه روان دي یو دومره ګیره بل ملګري ته زه به طلاقي یم که به مې پرېښود زه به طلاقي یم په 3 کاڼو مې طلاقه ساتي ته په ګیره دې اوروله که نه خو هسې خبرې کوه که ورنږدې شم مالک په توپه ولګېد ښځه خو دې طلاقه شوه کور دې وران دی ویل زما ښځه داسې اسانه نه ده مولوي صاحب چې به طلاقه شي ده سره به اوس څه چل کوي نو خفه نه شئ مونږ بیړي غر که ده مونږ لا سخت چرته